ګران اورېدونکو ښې چارې کله کله د یو داسې نابغه په هکله چې څوک خبره کوي نو ډېر فکر او ژورتیا غواړي. علامه عبدالشکور رشاد زما په ژوند کې یو داسې هستي ده چې فقط یو ملاقات مو سره سوی دی او هغه هم 10 کاله مخکې چې کله دی د سویلي پښتونخوا د مرکزي ښار کوټې په دوره راغلی و. دا غالبا د 1994 عیسوي کال خبره ده چې علامه صاحب سره د خپلو درو ملګرو چې په هغه کې زما یو ډاکټر عبدالرزاق پالوال صاحب په یاد دی، دوه نور غړي راغلي وو. زموږ د دې سیمې د هغه وخت تر ټولو فعاله تنظیم ملګري لیکوال د هغه په درناوي کې یو پروګرام جوړ کړی وو د کوټې په جنا روډ فرا هوټل کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي و دفتر ته مخامخ دی. په دې موقع د کوټې نوموړي لیکوالان لکه پروفیسر عابد شاه عابد، ارواښاد، سید محمد رسول فریادي، رب نواز مایل، مقدس خان معصوم او سید ګوهر صاحب، ابوالخیر زلان، عمر ګل اسکر صاحب، دا هغه کسان دي چې اوس په موږ کې ژوندي نه دي، سیال کاکړ صاحب او دا ټول وفات شوي، دا ټول موجوده وو او په اوسنیو کې چې وو ژوندي ټول ولو چې په هغو کې عبید الله درویش او نور ځوانان لیکوالان شامل دي. دا ناسته د ملګري لیکوال لخوا جوړه شوې وه. په دا کې چې علامه صاحب د ملګرو سره راورسېدی نو یو خو د ظاهري جثه چې کومه وه، حیثیت چې کوم و، جګ دګ سړی، ښکلې جامې، ښه سور سپین مخ، ښه ویښتان، ټکه سپینه داسې ښکلې ږیره وه چې دی تار یې جلا جلا معلومېدی. نو څرنګه چې دی کښېنستی روغبړونه شروع سو، د ملګرو پوښتنې د ده څه شروع سوې. هغه وخت دغه د میډیا وخت نه و چې هر چا د موبایل څخه مرسته اخیسته، د ګوګل څخه اخیسته یا د سوشل رسنیو چې کومې څانګې دي د هغو څخه بیا اخیسته. دا سړي ته ټول هریانو د ده حافظې ته، د ده علم ته، د ده بیان ته، د ده انداز ته، د ده د خپل پښتو او پښتنو سره مینه، په ادب باندې ژور نظر، دا چې به شروع سو چې چا به یوه پوښتنه وکړه دی به دومره په تفصیل لګیا سو چې بیا په مابینځ کې بله موقع نه وه چې څوک د ده په مابینځ کې ولویږي. دا سلسله داسې یوه نیمه ګنټه روانه وه. دلته زموږ هغه رسمي غونډه پیل کېدونکې وه او د ښه مرغه دوی د کوربتوب چارې ماته راکړې وې. اوس موږ چې کوم کوربانه وو په دې تکل وو، په دې انتظار وو چې دی خبره لږ پرېږدي یا ودرېږي نو موږ به خپله دا رسمي غونډه شروع کړو. خو هغه د درېدو نوم نه اخیستی، نو ځکه په دا کې یوه نیمه ګنټه چې تېره شوله بیا موږ دا دغه وکړه چې زه په مابینځ کې کیسه شروع کړم او دا مجلس مخ په وړاندې بوځو. نو کله چې زه ودرېدلم 20-25 کسان ناست دي او ما خبره پیل کړه، ځان داسې بیخي دغه راته معلومېدی چې د ده په خبرو کې ور ولوېږم، خو اخر مجبوري وله. نو دی حیران سو چې دا خو موږ مجلس شروع کړی دی، دا بیا څنګه رسمي غونډه ده. ویې مسکی شو او خو خپل موږ خپل کاروایي شروع کړه په تلاوت کلام پاک سره او هغه پوښتنې شروع سوې او داسې و چې یوه سړي به پوښتنه شروع کړه، دا سړي به 10-15 منټه هغه جواب په دومره دقیق نظر او په دومره سپېڅلتیا او په دومره دلایلو ورکوي چې سړی ورته حیران سو. دا سلسله 3-4 ګنټې ورسېدله، دا یوه نیمې په چپه، نو 4-5 ګنټو ته د هغه بعد چې دی بیا د چای وقفه شوله او بیا چې موږ تصویران اخیستو د ده هغه کم د مزاح کم حس چې و هغه ډېر ژور و چې تصویر بیا اخیستی خامخا به یوه جمله ته ویله. دا سړی چې د هغه ورځې ما ولیدی نو بیا زه د ده د ویلو په تکل سوم. ما چې د ده کم کتابونه ویلي دي، ما چې څومره زده کړه د ده د کتابو څخه کړې ده، نو زه بلا مبالغه دا ویلی سم چې په پښتنو کې د داسې هستي پیدا کېدل یو معجزه ده. خدای دې وکړي چې د ده راپاته سوي اثار موږ په ژوند کې د ده د ټولو مینانو پورې ورسوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.